بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر بیا هم وام میډیول دریم لیسن اړوند ده او موضوع یې ده set identity underscore insert property. دوستانو تیر لیکچر کې ستاسو د آیډنټیټي پراپرټي په هکله زده کړه وکړه، کوم چې د یو کالم پراپرټي ده چې هغه په اتوماتیک ډول یو عدد رامنځته کوي هغه وخت کله چې یو ریکارډ په ټیبل کې انسرټ کیږي د یو کالم دپاره. دوستانو آیډنټیټي پراپرټي چې ده یو کمزوري یا ډراپیک یا یو مشکل هم لري. هغه دغه چې آیډنټیټي پراپرټي چې ده په اتوماتیک ډول ویلیو د یو کالم دپاره جنریټ کیږي، خو کله چې یوزر یا ډیولپرز وغواړي چې هغه دپاره ویلیو ورکړي یا انسرټ کړي، بیا نو SQL سرور ورته ایرر ورکوي او نه پرېږدي یوزر چې ویلیو په خپل لاس انسرټ کړي. د دې پرابلم حل کولو دپاره SQL سرور چې دا آیډنټیټي انډرسکور انسرټ پراپرټي معرفي کړې ده تر څو یو ډیولپر یا یو یوزر چې دا ایکسپلیسټلی یعنی په خپل لاس هغه چې دا ویلیو هغه کالم کې انسرټ کړي، کوم کالم باندې چې آیډنټیټي پراپرټي سیټ شوي وي یا هلته مونږ ورته جوړه کړې وي. دوستانو بیا هم وایم چې سیټ آیډنټیټي انسرټ پراپرټي چې دا د یو ټیبل پراپرټي ده چې په هغه کالم باندې چې کوم مونږ ورته سیټ آیډنټیټي پراپرټي سیټ کړې وي هغه کې ایکسپلیسټ یعنی په خپل لاس یو ویلیو چې دا انسرټ کوي په یو ټیبل. دوستانو د هغې سینټیکس ته که مونږ راشو، لومړی مونږ ورته سیټ لیکو، بیا ورته آیډنټیټي انسرټ کی ورډز لیکو. څه شو هغې څخه وروسته ستاسو کولی شئ چې ولیکئ یا مه لیکئ، خو ښه خبر دا ده چې تاسو باید ولیکئ. ډیټابیس نوم او ډیټابیس نوم څخه وروسته ستاسو دلته د سکیما نوم ولیکئ. لومړی ډیټابیس، بیا نقطه، بیا هغې پسې سکیما نوم. تر دې ځای پورې تاسو ته آپشنل ده. بیا که دغه تاسو ولیکئ هغې څخه وروسته بیا نقطه، بیا هغې څخه وروسته د ټیبل نوم ولیکئ او ټیبل نوم څخه وروسته سپیس ورکئ او یا آن ولیکئ یا آف ولیکئ. ډیفالټ چې ده هغه آف ده، یعنی کله چې تاسو یو کالم دپاره آیډنټیټي پراپرټي سیټ کوئ هغې سټیټ چې کوم ده یا حالت چې کوم ده آف ده. دوستانو بیا هم وایم امپلیسټ دوه کیورډز اکثر SQL سرور کې ډېر زیات کاریږي چې د هغې نه مطلب ده اتوماتیک ډول یا د SQL سرور لخوا چې کوم اجراات کیږي هغه ته امپلیسټ وایي یا اټومیټیک وایي. او کوم کارونه چې د یوزر یا ډیولپرز یا لخوا منول کیږي یعنی په خپل لاس کیږي هغه د بیا مونږ ایکسپلیسټ کیورډز کاروو. دوستانو د آیډنټیټي انډرسکور انسرټ پراپرټي لیدو دپاره مونږ ځو SQL سرور ته. دوستانو دلته زه لومړی ستاسو به وګورئ چې زه یو ټیبل کریټ کوم. زه لومړی ګورم چې دا ټیبل ما سره موجود ده په SQL دغه ډیټابیس کې او موجود و. د هغې دپاره ما ډراپ ټیبل امپلایز سټیټمنټ چې دا وکاروله تر څو ټیبل نه منځه ولاړ شي. دوستانو تاسو بیا هم ګورئ چې دلته زه بیا یو ټیبل جوړوم چې کوم تاسو تیر لیکچر کې هم ولیدو د امپلایز په نوم هغه دپاره هغې امپلایي په نوم ټیبل کې یو کالم امپلایي آی ډي ده چې هغې پراپرټي ما چې د آیډنټیټي اخیستې ده، یعنی زه غواړم له 100 څخه لومړی ریکارډ شروع شي او همدا ډول 10 عدد په اضافه کېدو سره هر ریکارډ ور انسرټ شي. دوستانو زه دغه سکرپټ غوره کوم او اکزیکیوټ کوم. سکسسفل شو، کومه ستونزه نه لري. هغې څخه وروسته دوستانو تاسو ګورئ چې زه یو 3 ریکارډه انسرټ کوم تر څو ستاسو وګورئ چې آیډنټیټي پراپرټي چې دا په اتوماتیک ډول څنګه ریکارډونه انسرټ کوي. هغې څخه وروسته زه بیا سلیکټ سټیټمنټ اکزیکیوټ کوم تر څو زه وګورم چې آیا ما سره 3 ریکارډه انسرټ شوي دي که نه. بلې زما سره 3 ریکارډه انسرټ شوي دي. ستاسو ګورئ دلته چې د هر ریکارډ یعنی د امپلایي آی ډي ترمنځ چې د 10 عدد چې ده توفیر ده، ځکه چې ما د آیډنټیټي پراپرټیز کې ورته ویلي وو چې د 100 څخه شروع شه او هر آی ډي ترمنځ باید 10 عدد توفیر وي. دوستانو هغې څخه وروسته زه غواړم چې یو ریکارډ ډیلیټ کړم چې کوم علي ده، دریم ریکارډ ده. تاسو دلته ګورئ چې د 100 آی ډي ده او نوم یې چې ده علي ده. دغه ریکارډ زه چې ده ډیلیټ کوم
زه بیرته ګورم چې دغه ډیلیټ شو که نه شو. حالانکې زما سره دلته تاسو کتلی شئ چې ون رو افیکټډ، خو زه بیا هم دغه سکرپټ اکزیکیوټ کوم تر څو ماته معلومه شي. بله دوستانو هغه ډیلیټ شو. د ډیلیټ څخه وروسته دوستانو زه بیا هم یو بل ریکارډ انسرټ کوم چې آیا دا ځل زما سره څه رامنځته کیږي، او زه بیا هم سلیکټ کیورډز کاروم. دوستانو ستاسو ولده چې یو ریکارډ چې دا انسرټ شو چې دلته زما نوم ورته شا ورکړی و، او دا ځل زه که دا اکزیکیوټ کړم تاسو وګورئ چې دا ځل 13 شو، او 120 آی ډي چې کوم د دریم ریکارډ کې چې 120 آی ډي وه هغه له منځه لاړه، او داسې که زه دغه ورته اضافه کوم د 140 بشي، او 120 به هیڅ وخت ونه کارېږي. او که چېرته زه قصدن زه وغواړم یعنی ایکسپلیسټلی وغواړم یا منولی زه وغواړم چې هغه 140 آی ډي انسرټ کړم، نو اس کیو ایل سرور به ماته ایرر راکړي. دا ځکه چې ما ورته د کالم کې آیډنټیټي پراپرټي سیټ کړې ده، او زه ورته وایم چې په دغه کالم کې ته اتوماتیک ډول اس کیو ایل سرور ته وایم چې ویلیو انسرټ کړه. هغه انسرټ کړې و، هغه ما ډیلیټ کړه. زه اوس نشم کولی چې هغه ویلیو زه انسرټ کړم. نو د هغې دپاره اس کیو ایل سرور د دې مشکل حل کولو دپاره اس کیو ایل سرور چې دا سیټ آیډنټیټي پراپرټي چې دا مونږ ته معرفي کړې ده یا راپېژندلې ده، تر څو د هغې په مرسته مونږ وکولی شو چې منولي یا ایکسپلیسټلی یو ویلیو په ټیبل کې انسرټ کړو. د دې دپاره زه ځم بیا هم ټي اس کیو ایل سرور کې هغه امپلوی ټیبل کې چې کوم هغه ده هغې باندې چې ما هغې کالم کې چې ما آیډنټیټي پراپرټي سیټ کړې ده هغه نوم ورته ورکوم، او زه دغه پراپرټي ډیفالټ چې آن وه آف وه زه اوس آن کوم. دوستانو زه ګورم چې دا ځل څه شي کمپلیټ سکسسفول یعنی مشکل نشته. دا ځل زه 140 ویلیو انسرټ کوم افیکټډ، او که اوس یې سلیکټ کړم تاسو به وګورئ دوستانو چې زما سره 140 ویلیو چې ده هغه هم انسرټ شوه، کوم چې د ولي دپاره وه. تاسو دلته کتلی شئ دوستانو چې دغه ویلیو چې ده انسرټ شوه، هیڅ ستونزه نه لري. دوستانو دغه د انسرټ انډرسکور سټیټمنټ یا پراپرټي چې ده د دې کارول او زده کول چې دا زموږ سره په ځینو شیانو کې ډېره زیاته مرسته کوي. زه دا بیرته آف کوم اوس تر څو هغې څخه نور خلک د خپل خوښې مطابق ویلیو پکې انسرټ نه کړي او نور ویلیو چې ده هغه اس کیو ایل سرور انسرټ کړي. دوستانو زه دغه بیرته آف کوم، او دا ځل زه دغه امپلوی آی ډي نه انسرټ کوم، ځکه چې دا ځل زما ورته ویلي چې ته په اتوماتیک ډول چې ده هغه دپاره ویلیو جنریټ کړه کله چې یو ریکارډ انسرټ کېږي. دا ځل زه ورته وایم چې دا ځل زه ریکارډ انسرټ کړم. تاسو به وګورئ دوستانو چې اس کیو ایل سرور هغې دپاره ویلیو په اتوماتیک ډول جنریټ کړې ده. دا ځل به 140 وي، دا ځکه چې وروستنی ریکارډ چې اوس موږ سره دغه و تر ټولو لوی آی ډي چې وه دغه ده، او دغه آی ډي په لیدو سره اس کیو ایل سرور چې د لوی آی ډي په لیدو سره 10 عدد نور ور اضافه کوي، او کله چې ریکارډ اضافه کېږي په امپلوی آی ډي دپاره هغه په اتوماتیک ډول یو عدد یا ویلیو جنریټ کېږي. دا ځکه چې موږ ورته ویلي وو په آیډنټیټي پراپرټي کې چې هر ځل چې یو نوی عدد انسرټ کېږي باید 10 توپیر ولري د وروستنۍ لوی آی ډي سره. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع، تر بل لیکچر پورې په لوی چیښتن سپارم.